یو عالم په خپله واقعه لیکل کړې ده چې یو کس ما ولیدی په خپلو سترګو مې ولیدی ډېر زیات ناروغه و مور یې ډېر سخت ناروغه و دا کس په مور کې باک نه کوي نه د مور باندې علاج کوي نه پر مور پوښتنه کول هسې به یو کوچني ته ډوډۍ په لاس ورکړه مور هلته پر کټ باندې پرته وله ته به ورکړه ما درته وویل داسې شی ستا په دنیا کې که چا دغه ګناه وکړه الله یې په دنیا کې دته انجام یې وروښي یو هغه چې د مور پلار سره بد سلوک کول دا به خامخا دی ویني پاته نه ده چې دا به دی نه وویني خامخا به یې ویني دا وایي دا کس مور هلته پرته وه بس په همدغه ضعف او په دغه مریضۍ کې په دغه دردونو کې یې روح د لاسه ورکړې وفات شو دېرش کاله ما بعد ما د خپلو سترګو واقعه ده د عالم فرمایي چې ما ولیدي هغه کس د هغه مور پر کټ باندې پروت 3 زامن یې درلوده په همهغه مرض باندې اخته و زامن به په دا 3 کسانو کې یو هم په دا ټوله مرض کې ورګرځېدلی نه دي ډاکټر ته به ویل ان تر دې چې دی په هغه مرض کې هلته ختم شو دا به راځي که نه چا چې د مور سره کم شی وکرل دا به دی ریبي دا به دی یو ور په سترګو باندې ویني پاته نه ده دا به په سترګو باندې ویني هېڅ لرې خبره نه ده دا موږ په دنیا کې ډېر زیات لیدلی دي او اورېدلی هم دي حضرت علامه اصمعي رحمه الله وایي ما یو سرایي سړی ولیدي چې راوتلی و د خپل کلي وطن نه ما ورته چیش کوي ویل زه په 2 کسانو پسې ګرځم چې کم کس به ډېر زیات د مور و پلار ازاري هغه هم ځان ته معلوموم او کم کس به د مور و پلار ډېر زیات خادم وي هغه به هم ځان ته معلوموم ول زه راووتم را روان غیبي پر یو څاه باندې راغلم یو څاه ته مې وکتل یو سپین ږیری دی په غاړه باندې یې ډبه یا د هغه رقم سولغه غوندې شی زړېږي ډېر زیات ضعیفه دی دا څاه ته ورشواسي سولغه ډکه کې په غاړه کې واچي راخوښي هلته مې یو ځوان ولیدي چې ورته ولاړ دی یو داسې غمچینې ورته نیولې ده په دا ملا وي د ده ملا ته چې ما وکتم ملا یې زخمي و ډېر حیران سوم ډېر مې زړه ورباندې وسوځلي باره مې دا ځوان ته ویل مال ای بدبخته دا ته ورته ولاړې دا سپین ږیري خدمت کې دا دې څه دی ول ده راته ویل دا مې پلار دی ول ما دومره د خدای لرې دومره د خدای نه بیرېږه هغه سپین ږیري پلار باندې ته اوبه راکاږې غمچینه دې ورته نیولې وی هم ده ویل د ده نه پوښتنه وکړه ول هغه ویل مشر چې ومې وي ما د خپل پلار سره په دغه کوهي کې دغه عمل کړی ما د خپل پلار سره په دغه کوهي کې دا عمل کړی و ده ویل ول زه ډېر سخت پښیمانه سوم بېرته را روان سوم چې را روان سوم یو ځوان مې ولیدی چې په شا کې په یو ټوکر کې یو شی راخیستی دی و زه په پسې سوم هلته یو درخت راغله د درخت د سایې لاندې ټوکر په ډېر ارام باندې کښېد شو چې خلاصه کې یو سپین سره ښځه پکښې ده ول باره یې دا ډوډۍ خشته کړې وه په خوله کې ورکړه ول زه ورله مال دا دې څه ده ول دا مې مورکۍ ده ول مال بس دا دې دواړه مې ولیدل هغه کس هم الله را باندې ولیدی چې در ټولو ذات کمینه او بدبخته د مور پلار سره بد سلوک کوي هغه هم الله را باندې ولیدی او هغه کس مې هم پخپله ولیدی چې هغه د مور پلار سره د حد زیات سلوک کوي او ستاسو په دې سره خلاص مور پلار په شا ګرځولو باندې د مور پلار حق نه ادا کېږي یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و یا رسول الله مور مې په شا کړله حج ته مې بوتله او یا رسول الله چپلکې مې هم په پښو باندې نه وې هغه د مکې او سخته تپینه مځکه هغه ډبرینه مځکه هغه چې لمر ور برابر سي سړی سوځي په هغه مځکه کې مې مور په شا وه توافونه مې په کول حج مې ورباندې وکړي آیا ما د مور حق ادا کړي د الله رسول صلی ورته فرمایي سبحان الله وایي کوم وخت چې ته پیدا کېدلې ستا پر مور چې کوم دردونه تېر سوي وه د یوه درد حق دې لا هم نه دی ادا کړی ته چې پیدا کېدې که نه ستا پر مور چې کوم دردونه تېر سوي دي که نه هغه دردو څخه د یو درد حق هم نه دی ادا کړی دا خو لرې پرېږده چې ته به نور ادا کوې هغه چې ته یې ماښام بیدولې هغه چې تا ته لاهو ویل هغه چې ته یو کال په خپل سینه باندې رالوی کړلې تا ته یې شیدې درکولې ستا صفایي یې کول او ته اوس دا وایې چې په دغه یو حج باندې به یوازې زما د مور و پلار ټول حق ادا سي امکان نه لري ان خیالس و محالس 3 دعوات د الله رسول فرمایي لا شک فی اجابتهن 3 دعاوي دي 3 که به دعاوي او که دعاوي که شراوي که دعاوي الله وایي دا هېڅ شک نشته چې دا به قبلیږي دا خامخا قبلیږي یو په هغه کې څوک دی دعوت المظلوم مظلوم سړی د آه څخه ځان وساتي د بدعا او د شرا څخه ځان وساتي او دعاوي ځینې غواړي د دې دعا الله قبلوي او دعوت المسافر د مسافر چې په سفر باندې د هغه دعا الله قبلوي آخر کې ودعوت الوالد على ولده او د پلار دعا د زوی په حق کې الله تبارک وتعالی نه ردوي
الله جل جلاله هېڅکله نه ردي، الله تبارک وتعالی قبلوي. نن پلار بجای د دعا موږ ته شراوي کړي او دا هم ومني چې څنګه د پلار دعا قبلېږي دغه رقم یې شرا هم قبلېږي. دا هېڅ شک نشته په دې کې چې دا شرا قبلېږي. که موږ تاسو دا ډېر اورېدلي دي، دا د حرم امام چې کوم اوس دی دا سدیس، د دې په باره کې علما لیکي وایي دا په ماشوموالي باندې ډېر زیات خشنګ و، ډېر شیطان و. یو وخت مور ته ډېر معزز میلمانه راغلي وه، وایي مور یې هغه دپاره ډېر د زړه خواړه تیار کړي وه، پخ کړې وه. وایي دی ولاړې مټ ریږي په ګردو کې واچوي. چې کله یې مور راله اوس میلمنو ته خواړه رااخلي هغې کې ریږدي، نو به څومره غوسه سوی یې مور. په ورځ یې د خولې څه اوس شرا وتل، ویل چې شرا کوم ام مې قبلېږي. دا دعا یې وکړه چې الله دې تا د حرم امام کړي. د خشمه یې هغه دعا وکړه، هغه دې موږ تاسو په سترګو باندې وینو چې هغه د حرم امام دی. د مور دعا په باره کې موسی علیه السلام الله ته مناجات کوي، یا الله جل جلاله زما سره په جنت کې کوم کس، زما سره په جنت کې به کوم کس. د الله جل جلاله د لوري جواب ورکوه څو وایي ای موسی ستا سره په جنت کې د پلانکي علاقې پلانکی کس دی. دی چې رالی پوښتنه یې وکړه هغه کساب دی. خو ورځ یې ورسره تېره کړه، هېڅ د عمل یې نه ولدي چې هغه دې د جنت مستحق سي. غوښه خرڅولې بس وه. په آخر کې غوښې راواخیستلې، ټوټې ټوټې یې کړلې، کوچنۍ کوچنۍ یې کړې راواخیست. زه په پسې یم، ما ورته غواړم چې زه ستا میلمه سم. هغه ورته راځه که نه. ول چې کله ورسره روان سم رالم کور ته رالم، هلته په کټ کې یو ضعیف مخلوق پروت وي سپین سری. ول دی راولاړ سه د کور صفایي مفایي یې وکړله، هغه شان یې پاخه کړه، غوښې پاخه کړه، شوروا یې په خوله کې وکړه. ول دا مور یې یو خوله وشورې. ول زما شک پیدا سو. ول ده ته مې ویل ستا مور څه وایي؟ ول دا چې ضعیفه سوې ده ما ته دا دعا کوي چې الله دې تا په جنت کې د موسی علیه السلام ملګری کړي. مرده ول خوشخبري دې وي تا لره، زه موسی یم، ما د الله نه دا خواست وکړئ چې زما په جنت کې به زما ملګری څوک وي، هغه ته راشه ولی دا خوشخبري دې ستا قبولوي، دا دې ستا منظور وي. زه د هغه دپاره راغلی چې ستا عمل ووینم، ته په کوم عمل باندې د موسی علیه السلام سره ملګري کېږي. نو د هغه ځوانانو لپاره پیغور دي دا کسان لپاره چې موټی لرې، ځواني لرې، صحت لرې، مال لرې، باوجود ستاسو مور پلار ناراضه دي. دا ډېره غټه بدبختي ده. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوري رحم الله فرمایي وایي په ګجران والي کې یو بازار ته را روان وم، دی د علاقې مشهور عالم هر چا پېژنده و. وایي یو کس مې شاید څنګ ته ولیدی په یو ډېر بد حالات کې پروت دی. زما دا خیال سو چې دا زما خیال فقر غواړي. ول زه ځینې تېر سم، تلواره مې ول ده راپسې ناره کړه. ول ما باک نه پر وکړي. ول ده راته ویل چې ای عالمه یوه خبره مې واوره، راسه د خدای دپاره راسه. ول زه ورته راوګرځېدم، څه پېښه ده؟ ول ما حالات وینې؟ هغه ورته ویل وینم یې ښې وینم. ول ما ته الله تبارک وتعالی ډېر ښه دولت را کړی و، ښه دنیا یې را کړې وه، ډېر زیات پیسې ما درلودلې، ډېر بنګلې مې وې، ډېر زیات جایدادونه مې وه. نور څه دې پېښه دا حالت خدای څنګه راورسولې؟ ول ده وژړل. ول ما یوه مور درلوده، زه به ماښام د بل په کوټو کې مې بانډارونه کول، شراب څښل، شراب مور به مې وشه ولاړه ورته. ما ته به ویل زویه ستا د لاسه زما خوب تللی دی، زما آرام تللی دی، د خدای دپاره لږ خو وختي راځه که نه. ول ما ورته مور سمه ده. ول یوه ورځ بیا ناوخته رالم، بیا مور څه ناته، درېیمه ورځ چې ناوخته رالم ما شراب څښلې وه. مور په چپلاخه باندې وویل چې لس واره مې ته وویل چې وختي راځه. مور وایي څوک بچی؟ ول ما د چپلاخې پر ځای باندې چوټه کش کړه، پر دا سر مې مور په واده. ول مور راته وویل الله دې ستا پر بدن باندې داسې چینجۍ مسلطه کړي چې تا ټول وخوري. ول مور مې مړه سوه. یو څه وخت یې د دې په دا پسه کې مې دانه راوختل، دا دانه غټېدل غټېدل غټېدل، نوونه یې وکړ، د نوونو پر مابینځ کې چینجۍ وکړي. ما ته د مور دعا راپیدا سوه، خدای تباه خو شوې. ول ولاړم چابک سره علاج مې وکړې، لندن ته ولاړم، یو بنګله مې خرڅه کړه، لندن ته ولاړم د علاج دپاره. هلته مې علاج کوئ دلته به مې ټلیفون وکړي پلانکی سرای خرڅ کړه پیسې راواچوه، پلانکی بنګله خرڅ کړه پیسې راواچوه، پلانکی دکان خرڅ کړه پیسې راواچوه، پلانکی موټر خرڅ کړه پیسې راواچوه. چې رالم ټول جایداد او پیسې او موټر او سرای خپل د اوسېدو سرای مې کې ولاړې. ډاکټران جواب راکړي چې ته نه جوړېږي. اوس وګوره دا ټول بدن مې چینجانې نیولی دی. ول دا زما د مور به دعا و. اوس خو ته یوه دعا راته وکړه چې الله ما جوړ کړي. ول ده ول ای بدبخته چې د مور به دعا نیولې، زما دعا به دې څنګه جوړ کړي؟ امکان نه لري، د دې څه به ته مرې. دا د مور د شرا نه ځان وساتې که نه، دا ډېره سخته شرا ده، ډېره خطرناکه شرا ده، که په چا باندې ولګېدل تباه او برباد.